یعنی ما ته چې ته څه شی نه ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه چې چېرته لس شل مرلې کور دی دی یا چېرته معمولي غوندې افسر یا چېرته ټیکهدارې پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره ده. ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې، دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوځي. واحده گناہ به په قیامت کې دا یوی واحده گناہ چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هیڅ لار نه جوړی سوا د دې نه چې سړی په جهنم ته وړي. نو دې وجنا یا تاسو بعضې سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا هغه ټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکته. یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچ، دې کې به اجر او ثواب وي. دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، لکه ورته راله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وویستا چې مالا به دې لا څنګه ځای جوړ کړی. د شپې خوب ولیده، خوب کې څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راښکلی دی، لا دې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی؟ وی دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه. لا وایا څومره موده وشوه؟ ویل 3 لکه کاله وشو چې په دې لام مې دا مد راښکلی دی. وی بیا وی د قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس ووایه چې الا الله، لا معنا هیڅ نشته. نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه ووایم چې الا الله کشته نو دغه ذات دی، بله څوک. ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب؟ ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه. یو وای نارې کو د کټه کوزو غورځېده او وی چې خدای ما هېڅ نه دي کړي. قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې تاله به په جنت کې کم ځای جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي، بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و، دغه تصور یې پړه کې راغی چې ربا زما به څه حالي؟ الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي. ورشه فلانه شرابخانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه، بزرگ دی
حیران شو ورروان شو شراب خانه ته دننه ننوتو فلانه چرته ده خلق اریان شو دا شراب خانه کې څه سړی ونیو د لاسه وخوځولو پاسه کم بخت بار رویستو ساده دې کړی دا چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ماته وی چې دته زما سلام وای سړی ورته په جړا شوی دی چې ما څه کړي دي وی سا عمل دې کړی په دې مې پوه کا وی والله که نور پوه او په لار روانو ما او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پرتا وه نو خاورو نه ګنده ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کېښوه چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کېښوه په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړی و ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړی او جنت ته به دې لېږم عرض میں داو جی چې الله صرف بانا قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ او شیخ صاحب تا خو به ډېر منځونه کول دا ته کوم خوا روان شو خدای دې ورکا تاسو خیال نه لرئ کتارونه به وګورئ زمونږ د ملک یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکر شوی منځونه به یې ډېر کول خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړ او مونځ به یې کول آخر کې چې دا کوچي ډېر اعتبار په پیدا شه نو دته چیله یې را پټې کړې چې چیله را پټې کړې نو کوچه ورپسې راغی او غاټ کوتک ورسره او د دروازې له ولر اخلاص کو روزه ول ستا داسې داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه بم ولاړ وي او په ناسته بم ولاړ وي او په پروته بم ولاړ وي او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا وه چې زما چیلی دې را پټې کړي نو عرض میں داو چرا شئی جو اس درت دا منزگزار و حال و خیر آگا ورزیو زمونگ بده دفترونو کې یو بابو دم رگیره تر نامه پوری اگداو زی شاعت ولانم یو سڑی تاوی چه والله کستا کاروشی چرے تپوس تے کہے دے چې دل هم سے چای پانی پکار دی دم رګره ما په دې وګور تلاش کې مال السلام علیکم وای ور په خیر مال وای مکه اوس خبره درنه وته ده تاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ د کتارونه چې مونږ به کوم طرف ته روان عزیزانو عرض مې داو چې سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی هغه دی چې خوی د سړو کردار د سړو پیدا کې قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرگان وګورئ د شپې ډاکې اچي او په ظاهر وګورئ انګریزانی ګیرې کلې سرونه انګریزي او د شپې شنه چای ځان ته په ترماس کیخي او ټول شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي ساري چې وګورئ ته به دا خو انګریز دی
ما داسیم لیدلی او ما دام لیدلی چې او سر د سنډا سرمند میخه د ورځې شیخ او د شپې خورې پردي مالونه سره د لوی ګیره د شپې پردای او په خپل پټی را سمول دا زمون کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار دی پردی کور وانه دا او زما کور ودانه دا زمون کار نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ دنگ د سړو دا څه کمال نه دی کمال دا دی چې د سړی کردار او کریکټر د سړو او د انسانانو مونږ کې انسانیت نشته مونږ دم امی دم سودا کو زمون ژوند د چولو دکان دی بچولے خرڅ کاو کور تزا مخ کې کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کده زمون ژوند د اچارو دکان ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خمان او هغه چاټه پکې دو سیره پرسیدلې مګه پرتای مګه هغه اچار راځي ستا په دې بازارونو کې داخله پخوري لړمان د غړو په ټیم کې مړ پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دی او پخورولي لړمان دا اورېدو نه هم ده دمګو غول دلته د سپیغونو په سط کې او د سپیغونو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سره کوئی بورډونه لګېدلي دي او اډورټایزمنټ یې شوی هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غول راوځي تاسو خیال راغی نو عرض دا هو چې یو ویر نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اس په غوښې د مردار اس په غوښې د غټې غوښې په رنګ کې دې دکاندارانو خرڅې کړي مردار میخه د دې خوا کلو نه یو راوړی دا او دلته هغه قصاب لزو سم لاس نه ورکوم لس پنځه لس کاله وشو چې لاس راکړي زه بیا لاس وینځم زه بیا یې آرام توب نه کړی مرداره مې مشهور کبابي چې دا تاسو ورځئ او په ځان وجنئ داغه دکان سره ناستم یو میخو والا راغی ما ورته میخي خیر ویجی هغه ورځ خو غرق شم پاته زره مې میخ اغستې و بس د شپې ناګهانه مړه شو مال صدې کړه بیا ول د ناغې ورځ و بس دا کباب والاله مې ورکړه چاړه مې پیاسې راخ کاو په 2000 مې دله ورکړه او د په واورو کې خو چونکې سربا ډېره وه نو دتی بیا کباب پاخه کړه او د خلکو وخوړ نو مې ځکه نه عالم چې پرېږده چې خورئ یې تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکې چې څوک کوي دا انسانان نه دي دوی کې انسانیت نشته که انسانان وای نو بے گناہ بے دا قوم بچی ولی تکا کولے دا اس انسانان لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنه کئی پردی بچی دا پیسو دا پارا تکا تکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگا دغو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نہیں انسان چت حیوان بمدا سے رضالتوں نے کی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پریوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک کړي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې کړي. دا انسانان نو عرض میں داؤ جی چه سڑے صرفہ نہ کئی چه دا چا وس برش دامونگا چه لگ دا سے زانتا دا خون پنجو سے ابن وسی وایو کنا مون وس نشتا وس دے زمونگ دے کلی کے یو بزرگ دے مرشوز لگیا بو کل دی جماعت کی کل غاخوا جماعت کی کل بل کے ملیان دس سے مال خان بیو سڑے میں والا مسلاتی کر ماوی چے یو 200 روپو لوٹنو غوٹا جوڑا کا او دته داسې ټیم کې مخې تواچو چې شاته زیم جماعت نا لګ را دی خو دا چل ور سره وکړو چې اونکو اوس ورپسې زروان چې وډه داسې وکړو خپای پکې چې خپای پکې خو نو خپک ګرولې بانکړ او داسې ورټیټ شو نو هغه ته راواغست اوس پناستې چې داسې وکړه هغه کې خو لوټونه نو غاب چې دې ځای کې بډې تا دغه ما د سټه وړي چې د سټه میونی مال دا سدي ویلې سمشتم بیا په بډا والی وي ول خپمه ګروله مال دلته مانه سپریوت ول صدر نه پریوت مال غوټه رانه د پیسو پریوتی و وای غوټه کم ځای دی دلته لیوانه خو نه خیر جی زپه زور کې لک تکړاو ما دې بډې ته ملاس ورواچولو غوټه می تروي استا مال دا ول څو پیسې دی پکې حال وای مال 200 روپے دی چې پرامي نشته هغه مخ کې 200 روپے بدی ګری نه می دا سیونیو مالس به زما مخ کې د بزرګای خبرې کې ول خدای او قران ته وګوره چې مې نه شرم او بس چې وشو هغه وش ما زما مخ کې خو بیا پټېږي نه کنه ویل نه نو عزیزانو زمونږه ا د پیشو رونه وي پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه وي پیخه زمونږ واس نشته کله ټرایو کوي پدا نو انسانانو باندې تجربہ پہ ہوگا انسان و مولانا نصیر الدین غرغشتوی دا افریقی سیٹان راغلی و زور سراؤ ما زدا اوریدو خبری تاسو ته نکوم غرمه روټایم د مولانا سے پځای کې او خړه نو شملې رويستیو ور سره د تنور روټایو چې روټای مخړه د افریقې سیټان ورته 50,000 روپۍ رويستي دانن نه د شلو کالو مخ کې خبره تاسو ته کوم 50,000 روپۍ رويستي نو مولانا سے ورته دا سدي ویل جی دا هدیه ده هغه ورته ویلي چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټای خورولې و او بیا ورته حضرت علی ویلي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دا روټای مې د خدای د پاره در باندې او خرولا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
اراده مې نشته چې د دې بدل را کوي یا زما شکریا ادا کوي. نو ول تاسو زما د کور روټای خوړو شملې مو خوړې دا پیسې که زوالم دا به د روټای بدل شي. ډېر زورا سټانو لګول. ما ورته مولانا صاحب وایلی جی دی خپکیږي. ما تل ته هم مولای تیتی والا پلار کی بیا زی ولی والا پختو کې ما ته وایي چې بچیا دا وړمې په قرض اغستی چې دا تاسو روټای وخوړه او دا شملې مې د پردي کوړه درته غوښتي ما کره نه وي او 50,000 روپو له لته ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی حدیث داسې دی. پیغمبر به ورته د حدیث او تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېدا. خوب کې ملائکو ونیو خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تالی کړی دا وی یا الله مالی کړی دا. نو الله ورته وی چې زا ارسمه درته معاف کړم. انسانان دا خلق ته خو جمعات لراشه شراب دیتا خرڅ کړي خزو سپلایر دیتا هیروین دی خرڅه غل دے ڈاکو دے او په منبر محراب کې بزناستم او تبراش او غله غوندې بل حضرا کې جی دعا نه بمنو باسي لکه پیرانو لغلق پیسر کې چې سبه دعوا نه بمنو باسي زمونږ دا پریدي نه د خدای کمکل دومره د سړی زوی نه خدای دې قرآن کچ ته ټول ورځ پنور باندې مزدوری کې بیړه دې غر کشو دا د ترکو سنډا چې دې په یخ کوټړای کې ناشته او هغه پیسې د بچو د خلې نه وباسي ورو چې سبه داونه به مې نه وباسي داونه به مې نه وباسي کور دې وران شه د غفلار او د نیکه ولدي خونه ورانه دوا دې ځان ته وکړي چې دا پردو پس خوردو نه بچ ټول حلال او مردار او زکاتونه او مرداري خوري لګي شپه ورځي طالب دوا کوي چې د چا شپه ورځ حرام خوراکي داغه دوا قبلي دعا دا په سرکونو چې ګنتی او بلچي وهي او دا ویانه پاکي دوی تورشا او ورته وای چې دعا راته او کزما دې په خدای قسمی چې زمونږ نه یو په کروڑ داغي خدای سره تعلق زیات دی یو په کروڑ د غریب او د اوږي او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه دعا هغه چاناله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي ماسپخین نه بعد مونږه په کولاندې وده شو او دوی د ماسپخین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي ځای ته ځای چڼکاو کړي او خټکی یا اندوانه یا داسې زونه خرڅي دینه دوا علی دا ګمنځ او دا سنتو صاحب دا لوانه غوا دغه نه دغه دا ځان له خدای په قهر اخته مزدور نه دوا د مزدور لاس وګوري چې خندو خاري نو سپکا چې روټای دغه لاس خوان کوي لا د مهنت او د مشقت لاس کی مونږ لاس مونږ زته پیرو اغله نو چا از مونږ نکو هغه چې یاره چې لاس مې ویر کړه لکه مالو چولا مې چې لاس ویر کړی نو کم لاس چې مهنت نه کوي لاس پوست خوې کړ د خزونه زیات پاسته لاسونه چاري بیا خو هم ټول اسبر او بیا دا په صدر کې چې کومې دایرړای ګډې ګرځي هغه له لاس ورکته به وای چې په مالوچو کې ورو غورځیدم ټول اسبرګان شو ځکه چې لاسونه پاسته هغه د پوستوالي د پارا نور د ربړ سيزونه هم ځان پورې تړي عام بزرګان
قربانه کا دا لاس نه چې کوم لاس ټول ورځ مزدوری او مهنت کوي. نو عزیزانو مونږ په دې قهر ځکه اخته یو چې مونږ کې انسانیت نه دی راغلی. که مونږ د انسان تعریف وپېژنده او مونږ انسانان شو نو اس مشکل نه دی چا به زمونږ مخې ته ټینګي.